बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. پرونی لیکچر کې مونږ ویلو کاونټیبل ناون او ان کاونټیبل ناون چې کاونټیبل ناون او ان کاونټیبل ناون څه ته ویل کیږي. نو نه ټاپک دی زمونږ په ریګولر ناون او په ایرریګولر ناون باندې چې ریګولر او ایرریګولر ناون څه ته ویل کیږي. ریګولر ناون those countable noun of which plural form with the addition of ses is known as regular noun. هغه ناون د کوم چې جمع په اس او په اس سره جوړیږي هغه ته مونږ څه وایو؟ هغه ته مونږ ریګولر ناون وایو. هغه ناون د کوم چې جمع په اس په ای اس سره جوړیږي هغه ته مونږ ریګولر ناون وایو. لکه فار ایگزامپل بوک د زمونږ سره کتاب د دې پلورل چې مونږ جوړو دا مونږ په اس په ای اس سره جوړو دا ناون دی که نه. دې سره مونږ د اس یا د ای اس اضافه لګو. نو بوک ته تاسو وڅ وخت چې دې سره مونږ څه ولګو؟ دې سره مونږ اس لګو. د اس څه مونږ ولې ولګو؟ د ای اس مو څه ولې ونه لګو؟ نو ځکه چې دې بوک په آخره کې واول نه دی راغلی. که چېرې د دې آخره د یو ناون آخره ټکی دا واول و نو هغه سره مونږ به ای اس لګو. او که چېرته کانسوننټ و نو د هغه سره به مونږ اس لګو صرف. زموږ سره ټیبل تاسو د اخرني ټکي ته وګورئ دا زموږ سره واول دی او د واول چې اخرني ټکی هغه سره مونږ څه لګو؟ ای اس لګو. نو تاسو اوس وخت چې مونږ اس لګو که ای اس لګو داسې به مونږ هم اوس اس لګو. هغه به ولې لګو؟ ځکه چې تاسو د ټیبل اخرني ټکي ته وګورئ ای ده او هلته مونږ ای اس لګو. دلته ای آلریډي شته دی دې سره مونږ صرف د ای اس او صرف د اس اضافه وکړو. آلریډي دلته ای موجوده ده. که د دلته د بل څه واول ټکی وی که نه دې سره بیا مونږ د ای اس اضافه کوله. خو اوس آلریډي دلته ای موجوده ده نو صرف د اس اضافه وسه وکړو. دا به شي زمونږ سره ټیبلز. بل دی زمونږ سره اورنج هم په اخره کې ای راغله که نه خو دې کې هم واول دی نو آلریډي ای موجوده ده او صرف مونږ د اس اضافه بس وکړو. دا به زمونږ سره څه شي؟ دا به زمونږ سره شي اورنج. او بل دی زمونږ سره irregular noun those countable noun of which plural form in change of internal letter. هغه ناون د کوم چې چینج کېږي جمع ته اوړي خو په اس او په ای اس سره نه بدلیږي هغه ته مونږ څه وایو؟ هغه ته مونږ irregular noun وایو. هغه ناون د کوم جمع چې په اس په ای اس سره نه جوړیږي بلکې دنله ټکي چینج شي او هغه جمع جوړه شي هغه ته مونږ څه وایو؟ هغه ته مونږ irregular noun وایو. فار ایگزامپل مونږ سره دی مین. نو دا مین چې مونږ جمع ته جوړو نو د ای نه به څه شی جوړ کړو؟ دې نه به مونږ ای جوړ کړو صرف دی به مونږ مین ته کنورټ کړو. بل دی زمونږ سره اومن دی. دا اومن چې مونږ کنورټ کوو نو اومن به ترې جوړ شي صرف د ای نه به څه شی جوړ شي؟ ای جوړ شي. او داسې نور هم شته چې د ناون د انټرنل لیټر یې چینج کېږي او هغه نه ایډیشن یعنې جمع ترې جوړیږي. دا زمونږ نننی زمونږ ټاپک په ریګولر ناون او په ایرریګولر ناون کې